अस्सलामुअलैकुम मिने वालो नन रंग परंग प्रोग्राम के मंगा शमशते बाबू ने दावत वर्को नरादिले शमशते बाबू खैर आज रोड ریشی بچه دغه شهریار نه روड بالکل ما غایمو وای د سری ډولې خاون شي ته خو داسې غټ شوی دا څه خو یې ترور لاړو بوډا ګانچو اوس هم سلا سره ډوله خمن کوي ومونډې وخېږه بوډاګان خو د ځوانانو نه دوه ګوتې سیوا دي یا بچې واده کړی دی الحمدلله واده مې کړی دوه زامن مې دي وای مونډې وخېږه مولې ترور ولې تابان څوک دوکه شوي دي پوزې ته خو دې وګوره سم ټانګي دی ترور دا څه وایې چېرته تللی وې او چېرته نه راغلی یا بچې سر به دې څه خوږومه هغه بجو خان ورته وایي که ګجو خان ورته وایي دغه دی ګجو خان مردان کې چې دی همدقه دی بازار ته ورغلمه ما وی ځان له به د دنګو پونډو سینډل والم تاسو عمر د دنګو پونډو سینډل دی اوسو ومونږ دې وخېږه ما وی داسې په ټوپونو به په دې بازار کې وګرځمه چې دا زما شاته وکتل یو سپین ږیری ګیړنجا راپسې شاته را روانو او ټوخه ټول بازار یې په سر اخیستی و چې داسې مخ مې ور واړومه یې تاله شرم نه درځي چې پردی جینکۍ چیړې نه راته وې خورې خفه نه شي سپیکر مې شلېدلی ډاکټر نه روان یم ترور نو دا ته وایې که نه تاسو نن سبا څه کاروبار کوئ لکه وی بچې داسې ښکلی کاروبار مې شروع کړی دی چې دا څه کاروبار دی ترورو یو خو د تعویذونو لینډ کوم دویم په کری باندې جاړم څه مطلب په کری جاړئ مطلب چا که مړی وشي او د جړا دپاره څوک نه وي نو زه وله په 50 روپۍ باندې لاړه شم او 15 منټه ورته وجاړم ټول میدان له لګوم 15 منټه نو بچې چې کله نیمه ګنټه یې بیا کریم سی وایي ترور د تعویذونو کاروبار بیا کوم څه وایي دا مې تاله یو تعویذ راوړی دی دا واله دا ساختونه دي دا به په اوبو کې ځان ته واچي داسې په ګوتې به یې تاو کړي او انشاءالله د شته ښځې نه به خلاص هغه ورځ د 10 بچو مور راله نو بیا دا پوزې داسې پړسولې وه تعویذ راله وکه خاوند مې ډېر زیات نافرمانه دی بس تعویذ مې وله وکړو تپوس مې ته وکړو ولې څه چل دی وایي زما خاوند ما سره محبت نه کوي په کوم عمر کې په دې عمر کې ما ورته وی دا 10 بچي ولې انټرنیټ نه ډاونلوډ شوي دي سر مونږ وکړې په اسټوډیو کې داسې ګرمي نه لګه ایر کنډیشن خو لګوه که نه ایر کنډیشن ترورو تاسو موږ ته جړا باره کې څه ونه وي وی د جړا باره کې به درته څه ویم شهریاره بچې هغه ورځ د زرداري ښځه مړه شوه زرداري ښځه ما پسې راغې راته وایي چې د جړان څوک نشته دی بس په 1500 روپۍ مې ورسره خبره وکړه ما یې پوره یوه ګنټه به جاړم 1500 روپۍ له بچې هغې وخت کې دا ډېر شی وي زموږ دپاره نوی کاروبار و بس په جړا شومه ویم یا زما خورې موږ دې چا ته پرېښودو وی یا زما ساده خورې یا د دې غل ښځې یا د نر ښځې مورې موږ دې چا ته پرېښودو داسې اوښکې مې وبهیوه چې پنځه خانکه اوښکې رانه یې وړلې نه بچې دا خو ستا ښځه مړه شي که نه ما بیا
ولې بچې تا واده نه دی کړی څه ورونه زموږ خلک سلام لا کوي بچې په کار به دې راشم کار به تعویض قرآنه واله که ترور راکړه دې خوا ده اچه مارچه دې درکړم داسې کار به وکړې بچې که چېرې ښځه د باندې زورورئ د بالغ د لاندې به یې ورته کښېږدي خو چې پیدا یې دننه کي او انشاءالله چې سهار راپاڅې نو ترور څو روپۍ درکړم وایه 50 د ترور 100 روپۍ والا بچې هلې چې خوندې کړم دوا کوه دوا ترور ښه تروره نو ته وایي تعویض څه پورې په چا باندې اثر کړی دی ولې نه دی کړی یو ورځ مې یو سړي ته تعویض ورکړو داسې اثر یې پرې وکړو چې دنیا یې بدله شوه تاسو څه لیکلي داسې د سرداري ټکر ټاپه مې پکې لیکلې وه څنګه واورېده که نه هغه ټپه د سهار وختي ښځه مړه وه بچې دا مې په دې غاښ دړ دی نو چا راته وي دا ګولۍ پکې کېږدم دې سره به دړ صحیح شي ترور دا خو ګولۍ نه نسوار دي ګولۍ پکې کېدی که نه نسوار دي نسوار چې هر څه دي بچې خو د غاښ دړ پې ډېر زیات ښه کېږي ترور ویل نن ګولۍ اخیسته وه نسوار دا یو شی دی دوه بلې روپۍ دواړه ملاوېږي نو بچې دا خو چې په 10 روپۍ راوالې ډېر ښه ګولۍ ته جوړېږي تروره زه خبرې ټولې پرېږده ته تعویضونه دا پروګرام دی دا مکمل بس ختم کا نو څه به کوم بچې زمونږ لکه روزګار دی څه ترور ته نوی کاروبار وګوری بچې اوس خو مې دې بل کار ته خیال دی خلکو له رښتې کول هغه رښتې کول اصله به وګورئ یو دوه کسان دي څوک دي بچې ترورو دا یوه چې ده که زنانه ده یو سړی دی دیم زنانه له به لومبنی وګورئ غالي شاه ډبل 0 نه خو به تاسو پېژنئ که نه اوی ته مونډې وخېجه مونډې وخېجه ما خو وي چې دقه ډبل 7 به ته یادې هغې نه خو زمان وسیر په اور کې ولاړ کومه منجن یادوې اکه چینجن ماما دکه دی منجن ماما د دې نه خو لاس مینځه بچې دا رشته نه کوم نه ترور خیر چلو ولو که نه سړی وښیه سړی څوک دی ترور سړی به تاسو پېژنئ خان بابا نوم یې دی بچې دا کیمرې والا ما ته راسې بډ ګوري دا ګیډنجا څوک دی هلکه ښکته کښېنه مړه ته خو ګوره ترورو خان بابا خو پېژنې که نه وی هغه او دی مغه د برشته وګورئ وی بچې پردۍ زنانه پې وجني پردۍ زنانه پې وجني دا خلک دې روغ نه دي خوښوي خو بلډوزر دی ترور نه هغه څه بلډوزر ولې وګورئ که نه نو بچې دا دې شامور ولې نه کوو ترور هغه خو بم دی بم و نو هغه کوم ایټم بم دی که نه دواړه به یو ځای شي بس دا ملک به تباه کړي بچې داسې کار دی زه ورځمه هلته یو مړی شوی دی او 100 روپۍ راته پر کړم چې وچاړم وکړی دی ملګرو دا به موږ ته شمشدی بابو امید لرم چې پروګرام به تاسو ډېر زیات خوښ شوي یا بل د پروګرام لپاره تاسو نه اجازت غواړو والسلام